ګلبدین حکمتیار د افغانانو نړیوالو د زړه خبره وکړه. طالبانو ته یې هر څه سپین وویل، خو دا چې څنګه ول یو څه ویلي ویډیو تر پایه راسره وګورئ. سلام ستړي مه شئ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له طالبانو غوښتي چې ملت ته د خپل سرپرست حکومت د کار د مودې په اړه وضاحت او د راتلونکي حکومت د جوړښت او جزئیاتو په اړه معلومات ورکړي. نوموړي په یوه وینا کې ویلي چې د افغانستان دوست او دښمن ټولو سره دا پوښتنه ده چې د زور له لارې پر افغانستان د طالبانو رامنځته شوی حکومت به تر کله وي او بیا به څه کیږي. هغه د حکومت د ملي مشروعیت رامنځته کول د نړیوال مشروعیت اساس ګڼلی او په رامنځته کېدو یې ټینګار کړی، خو د ملي مشروعیت د تامین بڼه یې له خپل نظره نه ده روښانه کړې. حکمتیار په ورته وخت کې د دغه مشروعیت د تامینولو په اړه د لویې جرګې د بللو په تړاو د پخواني ولسمشر حامد کرزي غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې انتصابي او نمایشي جرګې نور ضرور او ګټورې نه دي. حکمتیار دغه راز ویلي چې د نوي حکومت د ټاکلو بڼه باید طالبان روښانه کړي. دوی خپله په دې برخه کې ټینګار کوي چې اسلام هر څه روښانه کړي. حکمتیار د طالبانو د امیرالمؤمنین په اړه له مستقیمې تبصرې پرته وایي چې د امیرالمؤمنین د کار موده او مسؤلیتونه باید خلک معلوم او فیصله کړي. د دغه جهادي مشر په باور د امیرالمؤمنین ټاکل د پردې تر شا او د یوه ډله نخبګانو کار نه بلکې د ملت صلاحیت دی چې په جومات کې به په مخامخ ډول خپل امیر ټاکي او دوی ته به ځواب ویونکی وي. ګلبدین حکمتیار دا هم وویل چې امارت میراثي نه وي او د امیرانو ټاکلو په اړه باید د خلفای راشدینو د ټاکل کېدو تګلاره مخته یوړل شي. طالبانو بیا د حکمتیار غوښتنو پوښتنو ته غبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه نور خلک هم پوښتنې لري او منتظر دي چې طالبان د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړښت په اړه وضاحت ورکړي. په هر حال تاسو د ګلبدین حکمتیار د خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کمنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. بیا ستاسو پر تر اعظم کړئ. بخښنه خدای سپارم. الله په امان.